سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو یو ځل بیا د تعلیمي ادارو او عام المنفعه ځایونو خوندیتوب خپل لومړیتوب بللی. پروان ولایت کې د دولتي ځواکونو د هوان برید له کبله یو دیني عالم وژل شوی دی. کندوز کې د طالبانو په برید کې 4 تنه عسکر وژل شوي. د موټر بم له کبله د فاریاب المار ولسوالۍ امنیه قومندانۍ نړېدلې. لسګونه عسکر وژل شوي دي. نګورنو قرهباغ سیمه کې ارمانیه خپله ماتې ومنله او له یادې سیمې د پوځیانو وتل پیل کړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ګوښه او نوی وزیر معرفي کړ. طالبانو د امریکا ټاکنو په اړه نشر کړې اعلامیه کې ویلي د دوحې تړون عملي کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې د حل ښه لاره ده. د ټرمپ لخوا شړل شوی دفاع وزیر مارک اسپر وایي که راتلونکی دفاع وزیر د ټرمپ هره غوښتنه ومني امریکا به ګډوډیو سره مخ شي. پخواني امریکایي چارواکو خبر ورکړی چې خلیلزاد به د بایډن اداره کې هم د افغان سولې پروسه مخ ته بوځي. فلسطین کې د الفتح ګوند یو مشر د کورونا له امله مړ شوی. د خبرونو پای.